او د خیر کار پسې راغلي لیدو یو لویه مدرسه ده چې دلته د مرکزي مدرسې په نامه یادېږي. هغه نور هم ته په بل ځای کې ځای کړي دا 15 یا موږ صرف یو اطاق کې اچولي وو. زده کوونکي راځي او له تاسې زده کړې کوي او د دغې سربیره تاسې هر کال خورا ډېر زده کوونکي فارغوئ. دغه زلانو او پکې بنین او بنات دواړه قسمه ان تر دې چې حافظان پکې ډېر لغمان ولایت او دغه رنګ د ننګرهار نورستان کونړ د غزنی. درنو لیدونکو سلامونه، خدای دې وکړي ټول به راته روغ او جوړې وي او د صحت او عافیت جامې به پر تن ولرئ. یو ځل بیا اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې او لیدونکو دا چې د روژې مبارکه میاشت او دغه روژه به مو تر دې دمه په خیر سره رارسولي وي. نن 15مه روژه ده او موږ هم راغلي یو دانګام ولسوالۍ ته او دانګام ولسوالۍ کې یو د خیر کار پسې راغلي یو. لیدونکو نن دغه دانګام ولسوالۍ په سطحه باندې یو لویه مدرسه ده چې دلته د مرکزي مدرسې په نامه یادېږي. هغه مدرسې ته راغلی یم او دلته یو قاري صاحب مې تر څنګ ناست دی چې دغه مدرسې کې ډېری ځوانانو ته زده کړې ورکوي. دې سره به دې مدرسې په هکله خبرې اترې کوو، تاسې را سره ملتیا وکړئ. قاري صاحب نومړی کې خو ستړي مه شئ. الله هم خیر درک، خوشحاله شئ. هر کله منه رالی زموږ خواته مدرسې ته رالی، الله هم دنیا او آخرت ښایسته کړو، خوشحاله شئ. ډېره زیاته مننه. قاري صاحب زمونږ د کونړ ټي وي لیدونکو ته به خپل نوم مبارک ووایئ او ځان به ورته معرفي کړئ. ها زما نوم خو محمد ابراهیم دی المرقدي، د دانګام د مرکزي مدرسې جامعه دارالمهدي للعلوم الاسلامي على نبینا وعليه السلام چې د دانګام مرکزي مدرسې په نوم مشهوره ده، دغې محتمم یم او دغې مدرس یم. قاري صاحب موږ په دې وروستیو کې اورېدلي دي چې دا ستاسې مدرسه خورا ډېره مشهوره شوې ده او هغه هم په دې خاطر چې د ډېرې لرې پرتو سیمو څخه دلته زده کوونکي راځي او له تاسې زده کړې کوي او د دغې سربیره تاسې هر کال خورا ډېر زده کوونکي فارغوئ. دغه مدرسه کې اوس څومره تعداد د زده کوونکو لرئ او دغه زده کوونکي په کوم ترتیب دلته ساتئ؟ دغه ټول جزئیات لیدونکو سره شریک کړئ. نو دا خبره حقیقت دی چې دلته تقریبا د 8 ولایتونو طلبای کرام دي چې هغوی دلته شتون لري، مختلفو شعبو کې هغوی فعالیت کوي، درس او تدریس کوي. ان تر دې چې د ناظرین نیولې ترجمه حفظ د حفظ دپاره بیا تقریبا 9 حلقات دي، پکې د تجوید حلقه ده او دغه رنګې کتابونه دي چې هغه تقریبا د بناتو دپاره خو تر وړې دورې و انشاءالله آینده را روان کال کې د نږدې مخې ته بعد غټې دورې انشاءالله شروع کیږي بناتو ته یعنی مستوراتو ته او انشاءالله بنین تر د 6 درجو پورې لرو او اراده لرو چې بنین یعنی الکانو ته هم تقریبا دورې شروع کو، خو د تعمیر د کمزورۍ په خاطر هغه 2 دورې زموږ نه فلحال فاتې دي او دغه سبقونه تقریبا ټول دغه کم شعبې چې ما یاد کړې دلته شتون لري او الحمدلله شاګردان هم دي او استادان هم او دغه ترتیب باندې کار روان دی. ډېر ښه. نو تاسې یو څه وخت مخکې د دې ځای نه ډېر زده کوونکي فارغ کړل، هغې تعداد او د کومو برخو کې زده کړې وکړې دلته؟ او هغه 190 تنه فاضلانو او پکې بنین او بنات دواړه قسمه ان تر دې چې حافظان پکې ډېرو او د تجوید نه فارغین هم لرل، د وړې دورې نه فارغین هم لرل بنات او دغه رنګې تفسیر نه فارغین هم لرل او د ناظرې والا ټول 190 تنه فارغان. او په کونړ کې یا په افغانستان کې له کومو سیمو څخه ستاسې زده کوونکي لرئ دلته؟ هغه تقریبا د کندوز ولایت، د لغمان ولایت او دغه رنګې د ننګرهار نورستان کونړ د غزنی د ډېرو ولایتونو ملګري دلته شته، هلمند شته. بیا دلته هغوی لپاره د شپې ترتیب او د خوراک ترتیب او د دې ځای کې هغه د شپې ځای بندوبست څنګه کیږي؟ هغه دلته مرکز کې یو اندازه پاتې کیږي او بیا چې دلته هغه موږ نشو سمبالولی نو هغه بیا موږ مساجدو ته ورکوو. نو تقریبا زموږ په 12 مساجدو کې طلبه کرام دیره دي په شمول د مرکز، نو شپې هلته
او بیرته بیا سبقونو ته هم دلته راځي سبقونه په دې کې وایي ښه بیا دلته راځي بیرته راځي. تاسې مخکې په خپلو خبرو کې یادونه کړې وه چې دلته په دې مدرسه کې یو څه مشکلات دي چې حل شي او د دې سربیره کومه ودانۍ ده دلته چې د زده کوونکو لپاره یې برابروي او داسې نور ډېر مشکلات دي په هغې او مشکلات خو دغه دي یو خو دغه ځای کې ساحه ده د مسجد شاته چې په هغه ځای باندې یو 4 منزله تعمیر دی چې 2 منزله پکې د زنانو دپاره دی. زنانه اوس زمونږ درس ته موجوده چې روان دی دوره تفسیر نو د دې نه موږ ډېرې زنانه رخصت کړلې مستورات هم رخصت کړل بنات او دغه رنګې په کال کې هم راسره بنات ډېر زیات مشکل تېروي ځکه د هغوی تعمیر بیخي کمزوری دی ډېر زیات کمزوری دی ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. نو ګرمۍ کې هم د هغوی یو اتاق تقریبا 15 د بناتو نور هم ته په بل ځای کې ځای کړي د 15 موږ صرف یو اتاق کې اچولي هغه اتاق کې ګرمي هم ډېره زیاته او ډېر مشکل یې راسره تېر کړو. نو غواړو چې د هغو لپاره یو 2 منزله تعمیر دی چې هغه کې به انشاءالله د ډېر سهولت او خپل مسجد هم ولري او د هغې د پاسه نو بیا د یتیمانانو دپاره یو 2 منزله تعمیر دی. نو ټول تقریبا دغه 4 منزله تعمیر مو یو دی یو د مدرسې مسجد ډېر وړوکی دی هم دغه دی مخامخ چې په هغه کې تقریبا زمونږ د جمعې منځګزار هم سم نه ځایږي اوس چې روان دوره تفسیر دی دا هم راسره سم نه ځایږي طلبای کرامو جمع هم پکې نه ځایږو پکې نو هغه ډېر وړوکی دی غواړو چې یو مسجد پراخ مسجد جوړ کړو او یو د دې جوړ شوي تعمیر د کم تعمیر په سر چې موږ ناست یو دې تعمیر کې لاندې اتاقونه 60 پراته دي نجاري شوی ده خو پلستر یې پاتې دي. نو دغه یو ضرورت دی او بل د طالبانو دپاره صرف په غرمه کې یو لنګر ته ضرورت دی داسې یو سپک لنګر وي چې تقریبا د 100 نه یو 100 پورې ان تر یو نیم 100 پورې طلبای کرام موږ د غرمې نه دا دلته ردیو دپاره د یو لنګر فکر روان کو ویوه د شاګردان زمونږ نه چې کله خورېږي مساجدو ته دلته ورته موږ سبقونه ووایو چې ځي لاړ شي بیا نو موږ ته پته نه لګي چې دیو سبقونه څومره اندازه یاد کړل دا که د غرمه کې موږ دیو ته یو لنګر لیلیه ولرو نو دا به موږ ایثار کو نو د ماسپښین نه وروسته به زاړه سبقونه زده کړو نو زموږ زړه مطمئن شي. دغه یو څو مشکلات دي زموږ اساسي. ډېری لیدونکي به قاري صاحب محترم دا غوښتنه لري چې دا مدرسه تر دې ځایه را رسېدلې دومره کار پکې شوی د دې ابتدا او یا شروع څنګه وشوه؟ د دې ابتدا او شروع داسې وشوه زه مدرسو نه فارغ شوم چې رالمه دلته مې حالات وکتل مدرسه نه وه بس همداسې شروع مې وکړه یو وخت دا چې دلته خپله به ما د بازار کې د ساحو کې کم ماشومان ولیدل د وطن بچیانو او د هغوی د تربیې په خاطر چې زم یو افغان وم په حیث د یو دیني عالم زما ذمهواري وه د افغانانو بچو روزنه سالم تربیت دا زما کار و ان تر دې چې موږ نورو ځایونو نورو علاقو نورو ممالکو ته محتاج وو ما داسې یو فکر وکړو چې زموږ د عمل کې د احتیاج نه خلاص شي او موږ دننه په خپل هیواد کې په خپل کور کې د خپل بچیان په خپله وروزو د یتیمانانو تربیت وکړو دغه رنګې د ماشومانو سالم روزنه وکړو تر څو د دې خاورې په قیامت د دین په خاطر د دین په قیامت باندې پوه شي. نو ما دلته کار شروع کړ فعالیت شروع شو ان تر دې خلک نابلده وو نو ما به د طلبای کرامو له په خپل مصرف باندې دا ټوپۍ یا خوله یې اخیستله سپاره به مې وله اخیستله ان تر دې چې وخو په هغه کې یو 14 روپۍ دا زه قرضدار شوم او دا د یو کال پورې ما وس نه کېدو چې ما ورکړي وو زه به داسې مسجد ته راتلم هغه په ما دکاندار وي اوس الحمدلله کارونه یو اندازه دغه د استادان دي شاګردان دي الله یو اندازه چاره د یو د بل طرف روانوي نو مدرسه روانه شو وروره دې حد ته راورسېده تقریبا نن سږنی زموږ د 10 کال چې دلته موږ فعالیت کوو دغه د اوس د روژې تفسیر روان دی 2-3 ورځې بعد دعا ده دا زموږ تقریبا 10 تفسیر دی چې دلته کېږي دغه د ستربندي چې تا یاد کړه دغه موږ 10 د ستربندي وه هر کال دغه ډېر فارغان ورکوو نو الحمدلله کار دی چې ته راورسېد بیا دا تعمیر او دا منډې ترلې دا ټول د عوامو وروڼو په کومکونو باندې د یو بل او موږ له دولتونه هم جوړوي موږ له تنظیمونه هم جوړوي ولې نو دومره طلبا لرو دومره شاګردان استادان لرو خو موږ وایو چې دا د عوامو په کومک باندې جوړه شي دي کې به ډېر خیر دي کې به برکت او زموږ دغه وروڼه بیچارهګان چې هغوی ته د دې خیر ورسیږي او لږ یا ډېر د هر سړي د خپل وس مطابق خدا مې د دې ټولو دپاره یوه شریکه صدقه جاریه په نظر کې نیولې ده انشاءالله. او تاسې مخکې یادونه وکړه چې موږ سره مختلف ولایتونو نه دلته زده کوونکي دي په دغه کې زنانه شته خزینه زده کوونکي نه لیلیه نه لرو هغه صرف د دې ولسوالۍ دي اوس درس له د نورو ولسوالو راځي خو درس ته راشي بیرته ځي لیلیه نشته لیلیه صرف هلکان دي دغې لپاره مو کوم سوچ فکر کړی چې همدغه تعمیر دی زمینه برابره همدغه تعمیر چې الله پاک جوړ کړي انشاءالله چې بیا به په دې کې موږ
یعنی مسافر زنانه لیلیه والا هغه به موږ ان شاء الله دلته سمبالو دا غي سره به ان شاء الله خپل استادانی زنانه مشران خزي هغه به ورسره او دا غي مستقل روح ژوند او نظام دی هغه بالکل د اصول مطابق او د اسلام مقدس دین د اصول لاندې مزیدار ترتیب سره دا به ان شاء الله دلته څومره استادان سړي در سره دي نارینه سړي زموږ سره اتل استادان دي او دغه اتل استادان ته معاش ورکوي دیو ته معاش ورکوي دغه معاش د کوم ځای پوره کیږي د دې معاش موږ د طلبه کرامو نه د کال چې کله موږ داخله کو 1000 روپۍ داخله اخلو د ټول بس نور وړیا دي هم دغه یو شي او دغه نه وروسته به چې کوم یاران دوستانی ملګری بس هغه بیچارهګان سره فکر کوي عوام خلک منډه تر لکوي مرسته کوي په دې خاطر باندې بس الله نظام چلی منډه تر گزاره کوي قاری صاحب ډیر زیاته مننه سلامت اوسه الله دې خیر درکړي الله ان شاء الله درنو لیدونکو تاسو د قاری صاحب ابراهیم خبرې واورېدلې چې د دانګام مرکزی مدرسې په حق له بشپړ معلومات راکړل روژه مبارکه میاشت او په دې وختونو کې ډېری دوستان زکاتونه وباسي همدغه راز صدقې کوي نو زه مطمئن یم ستاسې لپاره دا داسې یو مناسب ځای دی که دلته تاسې 10 روپۍ یا یوه خښته هم مصرف کړئ او دلته څوک منځونه کوي سبقونه وایي نو تر ډېره به یې تاسې ته ثوابونه میلاویږي درنو لیدونکو د قاري صاحب محترم د وټساپ شماره زه په ویډیو باندې پرېږدم یا تاسې ته اوس دغه ویډیو باندې د وټساپ شماره ښکاري تاسې کولی شئ د قاري صاحب سره راسن رابطه وکړئ اړیکه ورسره جوړه کړئ او په دغه وخت کې کومه صدقه کوئ یا زکات وباسئ د قاري صاحب سره مرسته کولی شئ دا ستاسې لپاره یو مناسب ځای دی تر بیا چې زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم د یو سوکاله او باد افغانستان په هیله خدای پامان